بسم الله الرحمن الرحیم. بعضې ملګرو د کمنټ په ذریعې سره او سیمس په ذریعې سره د بعضو موضوعګانو مطالبه کړې وه چې په دې باندې بحث وکړئ. دا نن ویډیو هم زمونږ د هغه بحث یوه حصه ده. هغه پوښتنه دا وه چې امام غزالي رحمه الله څوک و؟ امام غزالي رحمه الله په باره کې راځي چې د ده کونیت ابو حامد و، خپل نوم یې محمد و، د پلار نوم یې هم محمد و او د نیکه نوم یې هم محمد و. ایرانی النسب و، یعنی نسل یې دا د ایران نه و. امام غزالي رحمه الله په باره کې راځي چې دی په 450 هجرۍ کې پیدا شوی و او سن وفات د امام غزالي رحمه الله دا 505 هجري وه. د امام غزالي رحمه الله په باره کې راځي چې دی په فروعي مسائلو کې د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې و. او بیا د امام غزالي رحمه الله ډیر محقق تیر شوی، تدریسونه یې کړي دي، کتابونه یې نورو خلکو ته ښودلي دي، لیکلي دي. نو امام غزالي رحمه الله درس دا په مدرسه نظامیه چې نشارپور کې واقع وه، هلته امام غزالي رحمه الله تدریس کړي. بیا امام غزالي رحمه الله ډیر کتابونه لیکلي دي، خو بعضې کتابونه د هغه شهرت او مشهور شوي دي، شهرت ته رسېدلي دي. په هغه کتابونو کې یو دی المنقذ من الضلال، دا هم امام غزالي رحمه الله لیکلی. دویم کتاب یې لیکلی کیمیای سعادت، بل کتاب یې لیکلی دی اربعین، بل کتاب د امام غزالي رحمه الله الاقتصاد فی الاعتقاد، او بل کتاب د امام غزالي رحمه الله منهاج العابدین، او یو کتاب خو هغه دی چې مونږ یې هم مطالعه کوو عام طور سره، احیاء علوم الدین، چې مونږ ورته احیاء العلوم وایو. دا امام غزالي رحمه الله تصنیفات کړي دي. نور هم د امام غزالي رحمه الله کتابونه دي، خدای مشهور شوي دي. د امام غزالي رحمه الله په باره کې راځي چې د ابتدا کې فلسفه زده کړه، د هغې نه بعد علم کلام زده کو، بیا د شریعت علم زده کو، او په آخره کې امام غزالي رحمه الله تصوف اختیار کو، یعنی تصوف ته بیا توجه ورکړه. د امام غزالي رحمه الله په باره کې د علماو خپلې رایګانې دي. بعضې علما په امام غزالي رحمه الله باندې رد کوي د فلسفې د وجې نه، ځکه دا فلاسفر به د هغه په زمانه کې هغه خلکو چې په دین باندې به یې رد کو د عقل په ذریعې سره. نو امام غزالي رحمه الله هم یو لوی فلسفي و، نو بعضې علماو پرې رد هم کړی دی. د امام غزالي رحمه الله په باره کې علامه ذهبي رحمه الله لیکي چې امام غزالي رحمه الله لوی شیخ او امام غزالي رحمه الله بحر بیکنار او حجت الاسلام، یعنی امام غزالي رحمه الله ته امام ذهبي رحمه الله د حجت الاسلام لقب ورکړی دی. بیا د امام غزالي رحمه الله شاګرد ابن العربي هغه لیکي په مجموع الفتاوی کې چې امام غزالي رحمه الله لوی شیخ د په فلسفه کې ډیر جوور دننه لاړو. بیا امام غزالي رحمه الله غوښتل چې د دې فلسفې نه راوځي، خو راونه وتلو. یعنی ابن العربي په دې کې دې ته اشاره کړې ده چې امام غزالي رحمه الله د فلسفې یو لوی جوور عالم. بیا د ده په باره کې امام ابن تیمیه رحمه الله لیکي، دی وایي چې د امام غزالي رحمه الله په اقوالو کې او د هغه په خبرو کې په فلاسفرو باندې، یعنی هغه خلک چې فلسفه زده کړې ده او د دین خلاف استعمال کړی ده، نو د امام غزالي رحمه الله په خبرو کې په هغوی باندې رد موجود دی. خو بیا دی وایي چې د خراسان نه واخله تر مغربه پورې په امام غزالي رحمه الله باندې رد هم موجود دی. نو امام ابن تیمیه رحمه الله دې ته اشاره کړې ده چې په امام غزالي رحمه الله باندې رد هم شته دی، د دې د وجې نه چې فلسفې زده کړې ده او په فلاسفرو باندې د عام علماو رد موجود دی. نو دقسې په امام غزالي رحمه الله باندې هم د خراسان نه واخله تر مغربه پورې رد موجود شته دی. امام ابن الجوزي رحمه الله فرمایي وی
د امام غزالی رحمه الله وی دا وینا باطله ده چې امام غزالی رحمه الله فرمای چې ابراهیم علیه السلام کوم ستوري لیدلی وی دا د حقیقي ستوري نه بلکې دا د الله د نور پردې وي. اوس ګوره تاسو ته په دې اقوالو کې ما دا واضحه کړه چې په امام غزالی رحمه الله باندې رد موجود دی، خو د فلسفې ډیر جوړ عالمو، د قصید علم شریعت یو لوی جوړ عالمو، د علم کلام لوی جوړ عالمو، دین ته خدمت کړی دی، خو بعضې اقوال داسې دي چې هغه د شریعت د بعضې احکامو سره او د بعضې عقایدو د مسئلو سره تصادم خوري، ټکراو خوري. د دې د وجې نه که یو انسان محقق نه وي او د ده جوړه مطالعه نه وي نو دا د امام غزالی رحمه الله کتابونه نه مطالعه کوي. اسې نه د دې فلسفې د وجې نه د دې انسان په عقیده باندې اثر پرېوځي او په دې سره انسان د خپل دین نه منحرف او واوړي. نو لهذا که یو انسان تحقیق لري د ده سره علم وي نو د امام غزالی رحمه الله کتابونه دې بیا مطالعه کوي. که علم ورسره نه وي نو بیا دې د هغه د کتابونو نه اجتناب او فریض وکړي. اسې نه عقیدوي خرابي د دې انسان واقع نشي د دې مطالعې د وجې نه.